سلامونه احترامات ملګرو امتیاز کمرمه مینوالو په دې معاشره کې داسې شرمخان ظالمان پاتې کیږي چې نه د خدای نه یریږي او نه د قانون نه. یو ډیره افسوسناکه واقعه د ظلم یو انتها د چارسدي په سیمه راپېښه شوې ده. چارسده کې تانه پړانګ علاقه کې بیګا یو ماشومه لاپته شوې وه چې نوم یې مریم دی. د پلار نوم عبید الله، عمر تقریبا 4 کاله دی. د هغې لاش نن په شابړه کې ملاو شوی دی. د ذرایع ملګري وي چې مریم یو تیزداره اله باندې ذبح شوې ده، یعنی الاله شوې ده او د هغې قتل شده لاش برآمد شوی دی. مینوالو ډیر افسوسناک خبر دی. په دې سکرین باندې تاسو ته تصویر کې دا ماشوم ښکاري، یو ګلاب ماشوم دی او داسې یو ماشومه چې د الله حق پیم نشته. د شرمخانو د ظالمانو ډیر په بې دردۍ باندې وجلې ده. مینوالو دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. مشرې لور مې هغه ډېره بې زړه وه او موږ یې د ښځې په سرو سترګو په ژړا باندې ښځه خاوند پرېښود. السلام علیکم کتونکو میلن، تاسو په خیریت سره کتونکو. موږ سره د مریم کوم چې د 5 کالو ماشومه ده د هغې مور را سره موجوده ده او دغه 5 کلنه مریم چې ده نو هغه بیګا چا ظالمانو چا درندګانو چې ده نو هغه حلاله کړې وه او په جندي په غاړه باندې غورځولې وه. بیا د شپې ټایم کې چې دي نو هغه د کلي خلک کمیټۍ والا دیو پسې ګرځېدل. بیا هغې نه پس پیدا شو، اسپتال ته لاړل او اسپتال نه بعد چې دي نو دا قیامت په مور او په پلار او سره په خاندان تیر شو. مور را سره موجوده ده، دوی سره خبرې اترې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. زما د لورکۍ وه او پرون پلار سره ووته. پلار ورته ویې راځه، اول نه ژړل وي ماما ما له نکریزې پورې کړه، ما له نکریزې پورې کړه. نو ما ته زه بچی به یم پیسې واله پلار سره لاړه شي، ما به د ټوپ والي نښې نکریزې. زما دا بچی ورسره لاړه مریم بیبي، دا 5 کال یې روان دی. نو لاړه ورسره، نو پلار ولې څیزونه واغېشتل امونه او پلار یې بیا لاړه روټوله او بس هغه 8 بجې ووته او د ماشومې پته هم نه لګېده. موږ بس بېګا ډېر په سرو سترګو باندې وژړېدو او پیدا نه شوه چې سار مې وکته نه لکه د څاروي راله لال کړې راوسته. هغه ډېره ماشومه بچی وه، هغه چا سره بد هم نه دي کړی او نه هم د چا ملاس ته غوا پاڅولې ده. زه تاسو نه ډېره شکرګزار یم، زما یوسف جان ته ټولو ته دا خورکۍ دا راته ووایه چې دا ماشومه دا خو لکه ماشومان خو ټول نیازبین وي، خو بعضې ماشومان مشرۍ چې وي نو هغه مور پلار ته ډېر خوږه وي. ووایه چې کوم ماشومان دلته دي دوی ورسره ملګري شته، لوبې ورسره؟ نه نه بالکل تنها وه، هېڅوک هم ورسره نو بس پلار وله امونه واغېشت خو د ده ته خیال نه و دې تلو روټوله او د هغه سایډ نه بس په نیمه ګنټه کې راله چې اغوا کړې ده او بیا راله د جندي پول سره غورځولې ده، دغه چل یې کړی دی او سار راله که د څاروي حال کړی راوست. مشرې لور مې هغه ډېره بې زړه وه او موږ یې د ښځې په سرو سترګو په ژړا باندې ښځه خاوند پرېښود او لکه د څاروي راله لال کړې راوسته. کتونکو موږ د غټ اختر ورځ ده او غټ اختر ورځ باندې خلک څاروي حلالوي، خلک څاروي قرباني کوي او هغه سنت ابراهیمي ژوندی کوي کوم چې اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د وخت نه دا سنت را روان دي. بالکل هماغه شانتي دوی سره وشو. موږ خو چا میخه حلاله کړه او چا کټۍ حلال کړو، چا چیلۍ حلاله کړه او چا ګډه حلال کړو، خو د دوی کور کې د دوی ماشومه حلاله شوه. هغه سنت چې دی نو هغه دوی په صحیح معنو کې چې دی نو هغه زما تاسو ته دا خواست دی چې زما د لور ته بدل باندې موږ ډېر غریبان یو د چا د څه نه یو، اوس تاسو د احسان هېڅکله مېر نه کوم. یوسف جان ته هم زما دا خواست دی، زما دشمن دی ما ته به ګوتو ګیر شي او زما د لور په شان کار دی ورسره وشي.
زما ډېره بېسرې لور وه، موږ خو چا سره بد هم نه و کړی او زما ماشوم یې مال حلال کړی راوسته. په دغه ورځ خلک څاروي حلالوي، هغوی زما ماشوم حلاله کړ. زما دا خواست دی چې زما دشمن دې ما ته په ګوتو راشي. بس ستاسو د احسان هېڅکله به هېر نه کوم. دا زموږ فرض دی خوراکي او انشاءالله چې دا ظالم دا شیطان به انشاءالله ضرور د دونه امید ساتو د 400 د پولیس نه، د ایس ایچ او نه، د ډي اس پي احسان شاه نه، د ډي پي او سهیل خالد نه، تمام شته دونه امید هم شته چې انشاءالله دا شیطان به تاسو له راولي. دا شیطان به انشاءالله دته عمدقه شان سزا میلاویږي او تاسو دا چې کوم ظلم جبر زیاتې زه به داسې وایم داسې الفاظ نشته ما سره چې هغه په تاسو باندې تیر شو، ځکه چې دا هغه چاته پته لګي چې کم د چا بچي وي، هغه چاته پته لګي چې چا بچو سره داسې ظلم وشي. زه نشم برداشت کولی، نو تاسو به څنګه برداشت کړئ؟ د زړه قربان کو، زما مشرې لور وه، زما ملګرې وه، زما لور نه وه او زما لور یې ډېره بېسرې پرېښوده. ماله د زما دشمن په ګوتو راشي چې زه د دغه بلې لور ماشومې تپوس وکړم. ډېره بېسرې ده. فرقې الله تعالی تاسو له صبر درکړي او کتونکو تاسو ضرور چې دی نو په دې کې دغه مرسته کولی شئ چې دغه ویډیو تاسو مخې ته راله، دغه ویډیو تاسو وکته، نو په دې کې چې څومره ډېر تاسو مدد کولی شئ د خاندان سره، څومره مرسته ورسره کولی شئ په د دې شیطان په ګرفتارۍ کې، نو دا به ستاسو د خاندان سره، د کلي سره، د علاقې سره، د پښتونخوا سره، د پاکستان سره او د دنیا سره ستاسو ډېره غټه ښېګړۍ چې دغه شان شیطانان مخې ته راشي او هغوی سره د دې نه زیاته سخته سزا چې دا نو هغه دوی له ورکړي. د 5 کالو ماشوم باندې خو الله تعالی حق هم نشته. دا به څنګه یو کس دا به څنګه زړه وي چې هغه به دا ماشومه ځان ته سملولي او چاړه یا چاقو به پې. بس زما دا خواست دی چې پولیس سټیشن ته دا د غوښتي چې زما دشمن ما ته په ګوتو باندې راکړي. زه به ستاسو احسان هېڅکله مې نه کړم. زما لور یې ډېره په سورې مورې کړه. زه خو په ډېر دغه باندې پوهېږم هم نه. بس زما دا خواست دی چې بس ما ته د خپل دشمن د پولیس انشاءالله ضرور به تاسو ته ستاسو دشمن ملاویږي او ضرور به انشاءالله هغه ته د دې نه سخته سزا ملاویږي چې کوم ځای کې مې ښاد آباد بریالي اوسئ. بېله پامه.